کالیفورنیا کې یو ستاکتن ښار کې یو چې دلته نن د افغانستان د استقلال ورځ لمانځل کېږي چې زما شاته تاسو ګورئ نامخوده د افغانستان تکړه ځوانان راغلي دي. وای زما ملي درې رنګه بیرغه زه به دې په اسمان کې رپوم، دښمنان به دې ټیټوي او زه به دې هسکوم. دوستانو د افغانستان د استقلال ورځ ده او زه دلته ملګرو سره افغانانو سره ګرځم، خبرې اترې کوم او تاسو هم راځئ وګورو چې دلته څوک ده. واه 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 دا څونه ښایسته جامې، دا کالو ته ګوره، دا جولریانو ته ګوره، دې ښایسته ښایسته خولایګانو ته ګوره. زه یې په سر کړم څنګه؟ ډېره مننه، ژوندی اوسئ. دوستانو دلته زه وحید خان سره یم، ستړی مه شئ. څنګه یې جوړ په خیر؟ السلام، ښه راغلاست. ژوندی اوسئ. ښه د دې ډرامو په هکله ما ته لږ معلومات راکړئ، دا څونه ښکلې ښکلې دي. دا جامې ټول زموږ افغاني فرهنګ یا کلتور ژوندی کولو لپاره موږ په همدې دغه کې یو چې خپل کلتور د امریکا په هر چېرته چې لاړ شو ژوندی وساتو. تقریبا یو 1500 کالو نه په همدې فیلډ کې یو د ناز بوتیک په نامه باندې. نو همدا رقم د اوس وختونو کې د کالیفورنیا په ساکرامنټو ښار کې هم خپل بوتیک خلاص کړی ده. نو د هغه په مناسبت باندې د یو غونډه جوړه شوې وه د افغانستان د استقلال په مناسبت باندې. نو موږ هم دغه نه ګټه واخیسته او رالو. ډېر ښایسته جولریان هم لرئ، څونه ښایسته سیټونه، دا ټول د افغانستان نه تاسو راوړي دي؟ دا د سپینو زرو دي، اصل سپین زر سوي. نو دا همغه دي مشهتي ورته وایي، د مشهتي سیټونه دي. د موږ او د تاسو بیا بالخصوص د هزاره قوم خلک چې دي زښت ډېرې خوښوي، د هغوی لپاره موږ دا ډیمانډ ډېر وي، ځکه موږ راوړي دي دا ډیزاینونه او ډېر ښکلي دي، اپډیټډ ډیزاینونه دي ټول. تاسو کتلی شئ. ښه، که دوستان غواړي چې ستاسو دا ښکلي ډیزاینونه ترلاسه کړي، چېرته لاړ شي، څنګه کولی شي؟ نو موږ ورلډ وایډ ډیلیوري سروسز ورته لرو. دوی کولی شي چې زموږ د ویب سایټ نه nazboutique.com د لارې راونیسي او یا هم مستقیم د موږ سره د واتساپ او د سوشل میډیا د لارې یا د انسټاګرام د لارې تماس نیولی شي. هر چېرته چې موږ ورته رسیدګي لرو. ښه، مننه کوم چې معلومات دې راکړل. دا تجارتي اعلان نه و. په هر صورت ډېر زیاته مننه، تل کامیابه اوسئ، سرلوړی اوسئ او خپل په کارونو کې تل همداسې پرمختګ وکړئ. خوشحاله شولو په دیدن باندې، په راتګ باندې ډېر خوشحاله شولو. همچنان ډېره مننه. ښه دوستانو، همدلته ګرځو په دوستانو دی خوا اخوا، همدلته زما مخې ته ډېر ښایسته مېرمنې، افغانې مېرمنې ناستې دي. راځئ چې لاړ شو هغو پسې، چایونه هم څکي، داسې ښه مزهدار چایونه. زه نه پوهېږم ما ته تاسو ځای لرئ که نه لرئ؟ دا هم شو د افغانستان پنیر، کشمش پنیر. ډېره زیاته مننه. ښه راځئ چې مورجان سره خبرې وکړو. تاسو لطفا خپل ځان راته معرفي کړئ. زما نوم حبیبه ننګیالۍ ده. زه راغلی یم د استقلال د ازادۍ د بیرغ د ورځې په خاطر باندې. خدای دې کامیابه و، ژوندي ټول افغانان لري. نو زه به که په رښتیا وم افغانه، سر به له تا کمه قربانه. زه به ژوند څه کړم بې له تا نه، ای زما ګران افغانستانه. هر څوک په خپل وطن نازېږي، ستا کاڼې بوټي مې یادېږي. زړه مې له تا نه بیلیږي، نه دی بېلتون له تا اسانه، ای زما ګران افغانستانه. په سر د مځکې ته جنت یې، زړه د آشیا په حقیقت یې، نامتو په ننګ او شجاعت یې، ټوله نړۍ درته حیرانه، ای زما ګران افغانستانه. ته مې قاموس زه دې فرنګ یم، ته مې ډیوه زه دې پتڼ یم، ته مې غیرت زه دې په ننګ یم، د ننګیالي روح روانه، ای زما ګران افغانستانه. بس ډېره مننه. ورور جان اجازه شته؟
ستړي مه شئ څنګه یاست شکر دی مننه برش جانې تاسو ستړي مه شئ په خیر راغلي راته ووایئ چې نن دلته څه کوئ دا دوستان هم راوپېژنئ دوی څوک دي مننه کوم برش جانې دا زما خوستي انډیوالان دي دوی د بس سټېټ نه ټکساس نه راغلي دي غوښتل یې چې په نننۍ شانداره مراسمو کې دلته موږ سره ګډون وکړي دلته دوستان ټول ناستي شاته هم ناستي دې خوا د ځوان خپل ځان راوپېژنه زما نوم یاسین دی او زه د کالیفورنیا HC اوسېدونکی یم او دلته د افغانستان د 215مې کلیزې په مناسبت راغلی یو څه احساس لرې چې خپل ګران افغانان ګورې دلته خپلو ملګرو سره ناست څه احساس لرې ته احساس نه دی ووایې راته والا ډېر خوشحاله یم بیخي دوی چې د ټکساس نه راغلي دي ډېر وخت بعد مې ولیدل زما انډیوالان دي خپلوان مې دي زه ډېر خوشحال یم دلته د خلک وینم افغانان ټول یو څونه موده کېږي چې ته دلته امریکا کې زه یو 2019 کال کې راغلی یم کالیفورنیا ته اول ټکساس کې بیا دلته راغلو دا راته ووایه چې د ټکساس دوستان چې موږ ګوري ټول ته سلامونه خو دا پوښتنه به زه وکړم تاسو مه پخارېږئ دا راته ووایه چې ټکساس ښه و یا دا ځای ښه ځای ده دا ځکه به ځکه ښه وي چې یو خوا چې هوا یې ډېره ښه ده د کالیفورنیا ټکساس کې ګرمي بیا ډېره زیاته ده هغې بلغه ډېره ښه ده دا خبره در سره زه منم چې ټکساس کې ډېره ګرمي ده ډېر ښه شو چې راغلی کالیفورنیا ته ښه مشره تاسو راته ووایئ چې څونه وخت کېږي چې دلته استئ مننه برش جانې ما تقریبا د 3 کاله کېږي چې زه دلته راغلی یم فورا چې د افغانستان نه راغلي یو همدغه ساکرامنټو کې اوسېږم تر اوسه پورې همدغه ځای کې اوسېږم او چېرته نه یم تللی همدغه ځای کې دایمي اوسېږم دا راته ووایئ چې پخوا چې تاسو په افغانستان کې وای آیا داسې فکر هم کوو چې په امریکا کې د افغانانو په زړونو کې به دونه د مینې ولولې خپل وطن ته که نه او طبعا حقیقت دی دغه چې که چېرته تاسو وګورئ افغانان چې په هر ځای کې دي د وطن سره د خاورې سره او د ملي بیرغ سره او د نورو ملي ارزښتونو سره ډېره مینه لري یو دا نه چې په کالیفورنیا کې په دې ټوله نړۍ کې چې افغانان دي حقیقت ته چې د افغاني عنعناتو ته دوی په هر وخت رسیدګي کړې ده رښتوني دي او په هر ځای کې دوی دغه ثابته کړې ده چې واقعیت دی چې افغانان هم په نړۍ کې دلته یو څه دي خو دلته طبعا ډېر خلک داسې دننه هم زه چې داسې فکر احساس کوم حقیقت داسې فکر مې وکړلو چې د خلک د ملت دی ژوندی وي نو ډېر خوند یې وکړو حقیقت ته چې داسې شانداره مراسم دي چې موږ په دې مراسمو کې ګډون کوو او بعض انډیوالان د ډېرې لرې لرې سټېټونو راغلي دي د ټولو د کور ودان تاسو له راتګ نه او ستاسو د ښایسته خپرولو نه تر مو د ولس ته یو رښتونی انعکاس وړاندې کړی دی نو ډېره مننه ستاسو راته نه بیا دې هم ټولو ته د 115مه کلیزه مبارک وي او هیله ده چې په راتلونکي کې بیا هم داسې شانداره بنډارونه ژوندي اوسئ ښه تاسو ټول څخه مننه ښه وخت تاسو ته مننه شرټ یې اغوستی ده تاسو وګورئ چې د ګیلمن وزیر ښکلی عکس ورباندې پروت ده چې واقعا عام زه خوشحاله شوم چې دا مې ستا په ځان کې ولیده عام د دې دا یادونه زموږ په زړونو باندې یعنې ډېر موږ ته دا چې که نه دردناکه دي خو په هر صورت ته راته وایې چې دا دې ولې اغوستی ده ډېره زیاته مننه کور ودان ګیلمن وزیر خو چې یو مدني فعال و پښتون د افغانانو سره ډېره مینه لرله او په همدې پښتو باندې او په همدې بیرغ باندې نو بیچاره ځان شهید هم کو ځکه ډېر یو احساس ورسره او په دې خلکو په دې وطن باندې ډېر زیات مین نو دا یو قسم موږ باندې یو فرض جوړېږي چې د هغې نوم باید همداسې دوامداره وساتو شماو کلا طرح کرو غدار کلمہ جر شماو کلا طرح کرو غدار
وطن یم چې حد نه لري دومره ذلیل خپل وطن یم چې حد نه لري په غمجن زړه داسې خوږمن یم چې حد نه لري ستا په بېلتون دومره غمجن چې د خلکو زړونه ورباندې باغ باغ کېږي. ښه ګرانه ته خپل ځان راوپېژنه چې نوم دې څه ده؟ سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. زه نصیر ریښتین یم او د کالیفورنیا اوسیدونکی یم. نن د افغان کلتوري ټولنې له لوري په کالیفورنیا سټاکټن ښار کې د ازادۍ د 115مې کلیزې په مناسبت راټول شوي یو افغان میله ده. دلته نندارتون دی، سندریز کانسرت دی، همدارنګه د والیبال تورنمنټ. نو د مختلفو ایالتونو نه خلک راغلي دي، افغانان دي ټول، او دغه خوښي لمانځي. او ما ته ځانګړې په دې ده چې دا د شهید ګیلمن وزیر یاد را تازه کوي چې دی د ملي بیرغ او د لوی افغانستان شهید دی. نو زه دغه ورځ دغه شهید پاک روح ته ډالۍ کوم. ډېره مننه، تل بریالی اوسئ او همداسې د دې غږ ژوندی ساتئ. ډېره مننه تاسو څخه. مننه دوستانو، د ټولو افغانانو احساسات واقعیت ډېر راپارېدلي دي دلته، ځکه چې دلته نه یوازې د افغانستان مسله ده، د افغانستان خبره پورته ده، همداسې هغه حالت چې زموږ په کوز پښتونخوا کې د کوز پښتونخوا کې څه شي روان دي، هغو ته هم دا افغانان چې دي ډېر زیات زړهخوږي لري په زړونو کې، او ټول دې ته سترګه په لاره دي چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې، یعنې د اکتوبر په 11مه د PTM غړي به په جرګې کې څه وایي او د جرګې نتیجه به څه اوسي. دې ته ټول ډېر سترګه په لاره دي او دا دوی ټولو افغانانو په سترګو کې لیدل کېږي. موږ سره اوسئ، نورو دوستانو سره به هم خبرې وترې ولرو. دلته تاسو ته یوه ښکلې خولۍ راوړله، راته ووایئ چې د دې خولۍ اهمیت، ارزښت تاسو ته څه دی؟ دا یوازې یوه خولۍ نه، بلکې دا یو احساس دی، دا د لوی افغانستان نښه ده. دې کې احساسات د دې ولسونو نښتي، د لر او د بر. نن چې دلته ځوانان تاسو ګورئ، دا ټول د لر او بر ولسونه دلته راټول شوي دي. نو دا ټوپۍ د لوی افغانستان یو سمبول. بالکل بالکل. ځواک صاحب، همیشه ستاسو سوشل میډیا موږ تعقیبوو، ډېر بریالي یاستئ او زموږ د زړونو سر یاستئ. تل درته دعا کوو همداسې چې اواز دې پورته کړی، اواز به دې نه ټیټې. انشاءالله زموږ هڅه او کوشش هم همدا دی. ما تل په دې خبرې باندې تاکید کړی چې موږ جګړه نه غواړو، موږ د باچا خان د فکر لارویانو، موږ یوازې په وطن کې امن، سوله، امنیت او ازادي غواړو. او که څوک د ازادۍ خلاف وي، موږ بیا د هغو خلاف یو. او موږ انشاءالله د دغه ځوانانو په مټ باندې په وطن کې ازادي راولو، خپلواکي به راولو. دغه زموږ چې ډېره لویه بدبختي د ښوونځیو او د پوهنتونونو تړل دي، دغه به خلاصو انشاءالله. تل بریالی اوسئ، کامیاب اوسئ. مننه تاسو څخه، مننه ټول دوستانو څخه. لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان. واقعا نن خو د افغانستان دا چې د ازادۍ ورځ ده، او دا د ټولو د افغانانو لپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، چونکې دلته د مسافرت ژوند دی، زندگی ده. او موږ په دې تېرو څو کلونو کې ولیدل چې د افغانستان ډېر دردېدلی ولس ډېر تکلیفونو سره، ډېر سخت مشکلاتو سره د افغانستان خاوره، افغانستان او د ولس ځورېږي روان دی. نو دا یو څه موږ چې ګورو دلته دا د افغانانو په مخ باندې خوشحالي ښکاري. او ستاسو د ټولو نه ډېره زیاته مننه چې تاسو دلته راغلي وئ، د ټولو افغانانو په مخ باندې د خوشحالي وینئ او د میډیا ته ښه وي، دنیا ته ښه وي. ډېره زیاته مننه. تاسو څخه هم مننه، ستاسو د احساساتو څخه وروره. تاسو ته ښه وخت غواړو. څنګه استئ ځوانه؟ تاسو څنګه استئ؟ دا څنګه د افغانستان بیرغ همداسې کلک تړلی ده؟ وطن سره مینه لرو، په دې خاطر باندې په دې درې رنګه بیرغ باندې موږ قرباني ورکړله. زه په خپله قطعه 88 کې ما وظیفه اجرا کړې ده. دا زموږ سرباز ده، د افغانستان خاورې ته خدمتونه کړي. دوستانو ګورئ څونه ښه. ځوانه راته نوم دې ووایه. نوم مې حمیدالله صافی دی. زموږ ښه چې ډېر ملګري دي په افغانستان کې پاتې دي، اوس په سخت کړاوونو کې دي. څوک په ایران کې مسافر دي، څوک په پاکستان کې دي. وضعیت ډېر خراب دی او موږ بدبختانه شکر وباسو چې امریکا ته راغلي، په دې خاورې
دلته د ارامۍ احساس کوو د سکون احساس کوو خپل د 115 کلیزه لمانځه تاسو مشترکه ټولو سره او په دې وخت کې به تاسو ته د یو ګیلمن شعر ډالۍ کومه وایي کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومه نظیره مې تر ګوره راوړئ لر او بر یو افغان د افغانستان د استقلال د ورځې په ویاړ باندې نظیره جان موږ ته اتڼونه کوي. نظیره جانې څه احساس لرې؟ سلام برشنا جان نازنین، امروز جشن استقلال است. خیلی اتن کردم، خیلی پایکوبی کردم به خاطر مردمم، به خاطر ملتم و این یک پیام بود که طالبا باید بفهمه که ما همیشه استقلال خود تجلیل میکنیم. در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. تجلیل امروز از استقلال یک پیام بسیار محکم است که جهانیان پی ببرند که مردم افغانستان هنوز فعال است، زنان افغانستان، قهرمانای افغانستان. زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست. بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست. زنده باد افغانستان. نظیره جان زنده باشی. تشکر. همیشه پیام‌های خوب داری، پیام‌های نازنین داری، رقص مقبول میکنی، شاعری خوب میکنه دیگه. هنر دوستان عزیز چه قسم میباشه مثل نظیره جانواری. افغان کلتوري ټولنې نه هم مننه کوو چې لر او بر پښتانه بیا سره دلته راغونډ کړي دي. کرن خان ته هم موږ کلی وایو رالی د پاکستانه زموږ په دې جشن کې برخه واخیست. د دوی د کور ودان وي ځکه چې په دې جشن کې یوازې پرې نه ښودلو. نو کلتوري ټولنه هر کال ډېر زحمت باسي. د دوی د مشرتابه نه د یاسیني صاحب نه هم ډېره مننه کوو چې ټول تکلیف دوی او افغانانو را ټولول په داسې وطن کې په پردي وطنو کې ډېره مشکل کار دی. نو دا ټول زموږ د اتفاق او د یووالي معنا ورکوي چې هر چېرته افغانان په داسې محفل سره راغونډ شي، دا یو بهانه شي، ټول افغانان همداسې په اتفاق شي او ښکلې محفلونه دي تجلیل کړي. ډېره زیاته مننه. ډېره خوشحاله یم چې د افغانستان د مختلفو اقوامو څخه دلته خلک راغلي دي او په دې برخه پروګرام کې برخه اخیستې ده. د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه 3 کاله تېر شو چې په افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ورځ نه لمانځل کېږي، خو دلته په کالیفورنیا کې په ډېرو شاندارو مراسمو ولمانځل شوه. غزلخوان هندوستان دست شاگردی گرفته. استاد اسیف سپند فعلا شاگردان متعدد دارد. جوایز متعدد